Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muhammad Amir official G students د polymorphism chapter چې کوم دی دا غي start مونږ واغستو صحیح ده په previous chapter inheritance کې مونږه په ډیټیل سره د inheritance regarding all concept چې کوم دی هغه ډیسکس کړل او په هغه باندې مونږه practical programming وکړو. امید لرم چې تاسو inheritance چې کوم previous chapter دا غبا تاسو په ښه طریقه سره زده کړئ. اوس مونږه په لیکچر کې خبره کوو د polymorphism صحیح ده. So in today lecture we will discuss the what is polymorphism and why do we use polymorphism in programming, okay, and what are the types of polymorphism and all regarding to polymorphism we will discuss in this lecture. Okay, so polymorphism, first of all we discuss the what is polymorphism. ګوره تاسو ته ما د زموږ سره کوم د اوپ انټروډکټیو لیکچر وای تاسو ما دا خبر کړی و چې د object oriented programming زموږ سره 4 main features دي صحیح ده، یعنی 4 main features باندې زموږ سره د object oriented programming یعنی د اوپ د بلډینګ چې کوم دی دا ست د زموږ سره ولاړ دی. لکه ګوره زه تاسو ته یو اگزامپل درکوم. ګوره مونږ وایو الحمدلله we are Muslims, so زمون چې کوم دین اسلام دی د زمون سره بیس دی په 5 مین پیلرز باندې کوم ته چې موږ 5 ارکان اسلام وایو. نو ارکان اسلام زمون سره 5 دي چې پای زمون سره کلمه شهادت دی، مونږ دی، روزه، زکات دی او حج دی صحیح ده. نو داسې څنګه چې زمون سره د اسلام دین اسلام د کوم بلډینګ دی د زمون سره شری د زمون سره ولاړ دی په دغه 5 پیلرز باندې، نو داسې هم په دغه طریقه سره زمون سره د اوپس چې کوم دی object oriented programming چې دا کم دی د زموږ سره د دې لیټ سپوز دا اوپ زموږ سره بلډینګ دی، دا بلډینګ زموږ سره په دغه 4 پیلرز باندې ولاړ دی. لیټ سپوز کړه دین اسلام نه ته دغه 5 پیلرز نه یو پیلر چې کوم دی هغه ریموو کړي. لیټ سپوز ته کلمه شهاده صحیح ده کوم چې فرست پیلر دی، که دا چېرته ته ریموو کړي نو دغه دین اسلام د بلډینګ چې کوم دی دا انیبل دی چې دا څه شي دا باقي پاتې شي. نو دیټس هاو چې کله زموږ سره د اوپ ګوره تاسو ته د اوپ هغه 4 مین فیچر اول ډیسکس کوم هغه موږ الریډي ویلي، خو بیا هم تاسو هم یو زموږ سره بایک ابستراکشن و صحیح ده، ابستراکشن و صحیح ده، پای زموږ سره انکپسولیشن و، پای زموږ سره انهریټنس او پای زموږ سره پولیمارفیزم. نو ابستراکشن او انکپسولیشن او انهریټنس او پولیمارفیزم دا پور زموږ سره فیلر شو په دې باندې زموږ سره د اوپ د بلډینګ کوم دی دا ولاړ دی صحیح ده. اوس انهریټنس کوالټي موږ ډېر زیات په ډیټیل سره د غیر ګاڼي خبرو وکړه هغه ډیسکس کوو موږ، او انکپسولیشن او زموږ سره چې کوم دی انکپسولیشن هم سموټ تاسو ته هغه چې کوم دی هغه ما سموټ هغه تاسو ته ما ویلو صحیح ده. زموږ سره پولیمارفیزم شری ګوره پولیمارفیزم چې کوم دی ابستراکشن هم موږ سموټ هغه ډیسکس کړو. پولیمارفیزم زموږ سره ګوره د 2 ورډز نه جوړ دی، یو دی فولي بل دی مارف. ګوره پولیمارفیزم مین مینی شیپس یا مینی فارمز. پولی مین مینی لکه مطلب که تاسو بایولوژیکل ټرم راوالی یا بل داسې ورډ راوالی چې د هغې پریفکس مطلب د هغې نه مخکې فولي ورډ راغلی وي، نو دا فولي پریفکس زموږ سره استعمالیږي یوز کېږي د مینی د زیات څیزونو دپاره صحیح ده. نو دیټس why polymorphism mean poly mean many and morph mean shape or forms. So the word polymorphism mean many form or many shapes صحیح ده. خو in programming تاسو ګورم ته په یو سمپل په یو لاین کې ډیفینیشن لیکلی چې one function or object works in different ways. polymorphism نو سره شری چې زموږ سره دا کوم کنسپټ د polymorphism هغه سره چې یو فنکشن دی زموږ سره پروګرام کې یا یو object دی چې کله دا یو فنکشن یا object زموږ سره سي دا ورس کوي په ډیفرنٹ طریقو سره، دغه کنسپټ موږ وایو polymorphism. ګوره زموږ سره یو object دی یا زموږ سره یو فنکشن دی چې دغه کله دغه کوم ورک دی، ګوره object او فنکشن زموږ سره یو دی، که object دی او که فنکشن د زموږ سره یو وي خو د چې کوم کار یې هغه زموږ سره په ډیفرنٹ طریقو سره پرفارم کوي، نو دغه ته موږ وایو polymorphism صحیح ده. اوس the word نه polymorphism مطلب many shapes یا many forms، one having many shapes or many forms صحیح ده. اوس real world یا real life example د دې سره a person can be a student or player in a sun. یو سړی چې کوم دی پر ایگزامپل انکریمنټیشن کومه یو سړی زموږ سره چې کوم دی هغه ایټ ا ټایم هغه زموږ سره څه کېدی شي، هغه یو سټوډنټ کېدی شي. لکه لیټ سپوز تاسو یو اگزامپل درکړم، زه یم یا یو بل یو object دی، یو بل کس دی زموږ سره object دی. اوس چې کله دا دکان ته لاړ شي نو دکاندار دپاره دلته سودا لري، دکاندار دپاره دا څه کوي دا یو کسټمر دی. اوس سیم دا کس چې کله د کرکټ ګراوند ته لاړ شي نو هلته دا ایز ان آډینس یا ایز ا پلیر چې کوم دی هلته دا څه کېږي هلته دا ټریټ کېږي صحیح ده. نو دی اپیرنس چې کوم دی هغه ډیفرنٹ شو، دکاندار لپاره دی اپیرنس او ایز ا کسټمر
په ګراوند کې د افیر شو از ا فلیر یا از ان اډینس. صحیح ده. دا چې کله دا سکول ته لاړ شي نو دا الته افیر کیږي از ا ټیچر یا از ا سټوډنټ یا از ا ګیټ کیپر یا وات ایور. صحیح ده. دا چې چرته دا هسپتال ته لاړ شي نو دا الته بیا زموږ سره کچره دا مریض نو دلته از ا پیشنټ ډاکټر ټریټ کوي. نو ګور ابجیکټ زموږ سره سیم دی خو د چې کوم فارمز دي یا کوم افیرنس هغه سره ډیفرنٹ راغی. په څه ټایم کې د چا د فاره یو سټوډنټ او په څه ټایم کې دا چا د فاره پیشنټ وو او په څه ټایم کې دا چا د فاره از ا ټیم پلیئر او په څه ټایم کې دا چا د فاره یو کسٹمر. نو ګوره زموږ سره سیم ابجیکټ خو افیرنس ورکس د ډیفرنٹ. صحیح ده. سیم که تاسو له بل اگزامپل درکم لیټ سپوز په معاشره کې نن سبا چې کوم د نفاق د سوا شوی د منافقت کنه نو لکه مطلب یو کس په تاسو براشي یار چې پلان کې خو د سیدا کوپر وایو. صحیح ده. بیا به دغه پلان کې تلاش چې یار تاسو خو پلان کې کوپر وایو. نو ګوره داسې الفاظ به یوز کوي چې مطلب د دوو په معاشره کې په سوسایټي کې سو کې دا خلل پیدا کې مطلب د خلکو ورانه راولي. نو دغه کس ډوول ان نیچري مطلب دا کریکټر چې کوم دی دغه صحیح د ډوولي خپل رول پلی کوي په سوسایټي کې او دغه ته موږ منافق وایو. صحیح ده. نو دا هم زموږ سره سیم یو کس دی خو د چې کوم افیرنس دی کوم ورکس دی هغه زموږ سره ډیفرنٹ دی. کس یو دی ورک ډیفرنٹ دی. نو دیٹ از د ریل اگزامپل اف پولیمورفیزم او دا زموږ سره ډیر ایزي اگزامپل چې کوم په تور باندې تاسو پولیمورفیزم باندې پوه شئ. خو اوس دلته سیمپل یو پروګرام دی کوم چې مالیکل افریدي تاسو لک پوه کوم. صحیح ده. دا سکار دی بچی لويشه چې دا زموږ سره سیمپل پروګرام دی. په دې کې ګور تاسو کته چې زموږ سره یو انیمل کلاس دی. دا انیمل کلاس زموږ سره دا بیس کلاس دی. صحیح ده. په دې کې زموږ سره پبلکلی منګه یو ممبر فنکشن په سپیک نیم سره هغه ډیکلیئر کړی دی چې زموږ سره د دې کوم ډیټا ټایپ دی هغه وایډ دی مطلب دا سي ریټرن ویډیو نه داخلي. صحیح ده. نو زموږ سره ممبر فنکشن دی په انیمل کلاس کې سپیک او د دې کاردار چې زموږ سره سیمپل یو میسج سی اوټ کی چیاره په کنسول باندې چې انیمل سپیکس. صحیح ده. دا سی بیا زموږ سره بل یو کلاس دی کلاس ډاګ او دا زموږ سره ډیرایوډ کلاس دی او دا موږ انهریټ کړی دی د انیمل کلاس نه پبلکلی. اوکې ناو هم سیم دغه نیم سره او سپیک نیم سره کوم چې موږ سره انیمل کلاس کې کوم ممبر فنکشن پس وو سپیک. صحیح ده. نو سیمپل هم په دغه نیم او په دغه ډیټا ټایپ سره زموږ سره بل هم دغه یو فنکشن دی خو په نیو یو پلیس کې هغه موږ څنګه انټروډیوس کړی دی او د دې یو سیمپل کار دی دا هم سره هم سیمپل په کنسول په سکرین باندې چې کله دا فنکشن هم سره کال شي دا کار به دی چې دا به دغه میسج شو کې چې ډاګ بارکس. صحیح ده. ډاګ بارکس. اوس که تاسو وګورئ که تاسو سوچ وکړئ نو ګوره زموږ سره دا چې کوم ممبر فنکشن دی او دا ممبر فنکشن دی نو دا دواړه خو زموږ سره سیم دي. صحیح ده. تدې نیم سیم دی تدې ډیټا ټایپ سیم دی. نو now how compiler will decide what kind of function should be run. صحیح ده. کمپایلر به کنفیوز کیږي چې مطلب کوم ټایپ اف فنکشن ممبر فنکشن به زه څه کومه هغه زه اکزیکیوټ کومه رن کومه. صحیح ده. نو دیټس وای په مین فنکشن کې ورته موږ ویل چې یاره موږ سیمپل دغه انیمل کلاس لپاره ابجیکټ A کریټ کو د ډاګ کلاس لپاره ابجیکټ B کریټ کو. د A.speak مطلب ای زموږ سره د انیمل کلاس ابجیکټ دی نو موږ څه وکړو د انیمل کلاس ابجیکټ په تور باندې موږ سپیک چې کوم دی کال کو او B زموږ سره ډاګ کلاس کوم سره ډیرایوډ کلاس دی دغه په تور باندې هم موږ څه وکړو موږ ممبر فنکشن سپیک کال کو. نو ګوره دواړه سپیک اینڈ سپیک مطلب نیم سیم دی خو د دې چې کوم ورک دی هغه زموږ سره ډیفرنٹ شو. نو this is known as polymorphism چې one function works in different way. زموږ سره فنکشن one function mean د دې نیم چې کوم دی ګوره سیم دی کنه او چې کوم کار دی هغه ډیفرنٹ دی د چې کوم کال کول کوم پروسیجر دی هغه سره ډیفرنٹ دی. نو that's why same function who work دی ډیفرنٹ دی. Now whenever I run the program so A.speak به زموږ سره څه وکړي زموږ سره د انیمل کلاس ابجیکټ دی د زموږ سره انیمل کلاس ته راشي په دې کې سپیک چې کوم ممبر فنکشن د زموږ سره اکزیکیوټ کړي هم ته په کنسول باندې شو شي چې انیمل سپیک. صحیح ده. داسې بیا زموږ سره چې کوم B دی د ډاګ کلاس چې کوم ابجیکټ دی هغه به راشي او په ډاګ کلاس کې به وګوري چې زموږ سره سپیک ممبر فنکشن شته یس هیر اټ از. نو زموږ سره به دا اکزیکیوټ شي او زموږ سره به په کنسول باندې هغه شو شي چې ډاګ بارک. صحیح ده. بس زه تاسو ته پروګرام رن کوم نو که تاسو وینئ نو ګورئ سره سیمپل اولنې A.speak په تور باندې کوم زمونږ رن کړی نو هغه زموږ سره راغی چې انیمل سپیک. صحیح ده. او سیمپل بیا زموږ سره دارې د B.speak په تور باندې زموږ سره راغی ډاګ بارک. صحیح ده. اوس مونږ تاسو امید لرم چې په دې باندې پوه شوي چې زموږ سره پولیمورفیزم مطلب سیم په نیم سره زموږ سره فنکشن
خو د هغه رن کولو پروسیجر زموږ سره ډیفرنٹ شو. نو دغه سیم ون فنکشن د زموږ سره خو دغه ورکس چې کوم دغه په ډیفرنٹ وی سره پرفارم شو. اوس موږ ډیسکس کوو چې why we use polymorphism and programming. صحیح ده. سو polymorphism write reusable code. کله چې موږ polymorphism په خپل پروګرام کې یوز کو نو زموږ سره دا کوډ ریوزیبلی مطلب دا کوډ موږ نیکسټ په بل پروګرام کې ریوز کولای شو. صحیح ده. کلین اینڈ مینټینیبل پروګرام دا پروګرام زموږ سره مینټینیبلی او زموږ سره کلینی. صحیح ده. مطلب ډیبګینګ یا ایررز چې کوم د ایررلیس مطلب دا زموږ سره پای کې یو کلین لیست چې کوم دی او مینټینیبلیټي هغه په دې پروګرام کې زموږ سره هغه راشي زموږ پروګرام چې کوم دی هغه یو افیشنت پروګرام شي. فلیکسیبل کوډ سټرکچر او د کوډ چې کوم سټرکچر دی چې کله موږ polymorphism په خپل پروګرامینګ کې هغه اپلای کو نو زموږ د کوډ د پروګرام چې کوم سټرکچر دی هغه زموږ سره فلیکسیبل شي. صحیح ده. سیم نیم ډیفرنٹ بیهیویر لکه مطلب سیم نیم سیمی خو د هغې چې کوم بیهیویر هغه زموږ سره ډیفرنٹ دی. لکه تاسو اوس وکتل زموږ سره سپیک نیم د یو ممبر فنکشن مو سپیک نیم د بل ممبر فنکشن مو خو د هغې چې کوم ورک کو هغه زموږ سره د کوم بیهیویر وو هغه ډیفرنٹ وو. نو دیټس کنسپټ از نون ایز polymorphism. صحیح ده. اوکې دا پروګرام الریډي تاسو وینئ تاسو ته دا ما الریډي هلته وښو. صحیح ده. اوس موږ ګوره سمپل اگزامپل دی اگزامپل پروګرام دی. صحیح ده. اوس موږ ډسکس کوو ټایپس اف polymorphism. د polymorphism زموږ سره میجر ټو ټایپس دي. یو زموږ سره دی کمپایل ټایم polymorphism او بل زموږ سره دی رن ټایم polymorphism او دې ته موږ ارلی بایندینګ یا سټیټیک بایندینګ کمپایل ټایم polymorphism ته وایو او رن ټایم polymorphism ته موږ لیټ بایند یا ورته موږ ډاینامیک بایندینګ چې کوم دی دا وایو. صحیح ده. اوس ډسکس کوو کمپایل ټایم polymorphism. نو دا به تاسو ان شاء الله په فردر لیکچر کې په ډیټیل سره ډسکس کوم. خو سمپل کمپایل ټایم polymorphism زموږ سره بیسډ دی په کنسپټ باندې د فنکشن اوورلوډینګ او دا الریډي ما تاسو ته اپلوډ کړی دا لیکچر. صحیح ده. خو دا موږ بیا هم ډسکس کوو. د هغې نه بعد زموږ سره رن ټایم polymorphism دی پای زموږ سره فنکشن اوور رایډینګ راځي او د هغې سره ورچوال فنکشن او بیس پوینټرز چې کوم دا موږ ډسکس کوو. صحیح ده. کمپایل ټایم polymorphism مطلب دا چې موږ کوم پروګرام ولیکو بیا چې کله پای کوم polymorphism اپلای کوو نو زموږ سره چې کله د پروګرام ایگزیکیوټ کوو رن کوو نو په دغه ټایم کې د ډیورینګ کمپایلیشن چې کوم دی زموږ سره کمپایلر ته پته ولګي چې وټ کایند اف فنکشن ویل آی کال. اوکې خو په رن ټایم polymorphism کې زموږ سره دا چې کله زموږ پروګرام ایگزیکیوټ شي د هغې نه بعد چې کله زموږ سره دغه پروګرام کمپایل شي او دا بیا کله ایگزیکیوټ کیږي رن کیږي نو په دغه ټایم کې زموږ سره دغه فینامینا چې کومه یوز کیږي هغې ته موږ وایو رن ټایم polymorphism. او په رن ټایم polymorphism کې موږ فنکشن اوور رایډینګ د هغې سره ورچوال فنکشن او د هغې سره بیس کلاس پوینټرز چې کوم دی دا په ډیټیل سره ډسکس کوو انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې. صحیح ده. نو اوس دې ته داسې د ډیټیل ضرورت نشته. سمري مطلب دا دی چې یاره polymorphism زموږ سره شری د مینی فارمز یا ورته موږ مینی شیپس ویلی شو. صحیح ده. ټو مین ټایپس زموږ سره په لیکچر کې موږ دا خبرې چې وکړې د هغې سمري ده. صحیح ده. د هغې ټو مین ټایپس خبره مو وکړه چې هغه زموږ سره کمپایل ټایم دی. کمپایل ټایم polymorphism کې موږ د فنکشن اوورلوډینګ خبره کوو او بل زموږ سره رن ټایم polymorphism دی یا زموږ سره چې کوم دی ډاینامیک چې کوم دی بایندینګ دی. صحیح ده. یا لیټ بایندینګ چې ورته موږ ویلی شو نو په دې کې زموږ سره چې کوم دی موږ به ډسکس کوو فنکشن اوور رایډینګ. صحیح ده. اوس زموږ سره په دا کار هغه موږ الریډي وایو چې دا زموږ سره د polymorphism په تور باندې زموږ کوډ چې کوم دی هغه کلینیبلیټي پای کې راځي هغه کلین کوډ شي ایررلیس کوډ شي. ایررلیس زموږ سره چې کوم دی ډیبګینګ پکې کم شي د هغې سره زموږ کوډ زموږ پروګرام چې کوم سټیټمنټس موږ لیکلي هغه زموږ سره چې کله پای کې موږ د polymorphism کنسپټ یوز کو نو زموږ کوډ چې کوم دی هغه فلیکسیبل شي د هغې سره ریوزیبل شي. نو امید لرم چې لیکچر تاسو ډېر زیات خوښ شوی. دا کوم ټایپس چې کوم دی دا به انشاءالله موږ په ډیټیل سره ډسکس کوو او که ستاسو څه هم کوېسچن regarding to the polymorphism so I am here. You guys are always able to ask me in the comment section or تاسو زما چې کوم رابطه نمبر دی هغه الریډي په تمنیل باندې موجود دی. تاسو ما سره واتساپ کې وایس یا میسج هم پرېښودی شئ
چې تاسو ته څه هم مشکلات راځي. صحیح ده. نو امید لرم چې دا کلاس تاسو خوښ شوی. دا پولیمورفیزم دا کنسپټ زموږ سره په هر پروګرامینګ لینګویج کې د پایتون، جاوا، پی ایچ پی and every language okay C++ C. So the oops you guys are must instructed چې تاسو دا یاد کړئ. صحیح ده. سو امید لرم چې لیکچر تاسو خوښ شوی. سو هم کويري وا بالکل تاسو کولای شئ ټایم راکول جهان باندې د لفون